السلام علیکم ګرانو کتونکو. اوس تاسو کولی شئ چې چاته په واتس اپ کې خپل تصویرونه ورسند کوئ یا خپله مهمه ډیټا ورسند کوئ یا خپل ډاکومنټس ورسند کوئ، نو تاسو کولی شئ چې هغې ته ډایرکټ یو پاسورډ هم ورکړئ. تر څو چې هغه کس پاسورډ نه وي ورکړی نو هغه نشي کولی چې ستاسو دغه ډیټا یا ستاسو دغه ډاکومنټس یا ستاسو دغه تصویران وګوري. لکه څرنګه چې تاسو د موبایل په سکرین باندې وینئ یو دغه تصویر دی او بل فایل دی چې کله هم دغه تصویر باندې کلیک وکړي نو دغه تصویر شو کیږي، خو چې کله په دغه فایل باندې کلیک وکړي نو دغلته دغه تصویر چې کوم وي دغه PDF ته وړي او دلته یو پاسورډ غواړي. د پاسورډ ضرورت وي چې کله هم دغه پاسورډ غلط ورکړي دغه تصویر نه شو کیږي. نو تاسو ګورئ چې دغلته زه غلط پاسورډ ورکوم او بیا دغه اوکې آپشن کلیک کوم، نو تاسو ګورئ دغه تصویر ماته شو نه شو. اوس زه دغلته صحیح پاسورډ ورکوم او بیا دغه اوکې آپشن کلیک کوم، نو تاسو ګورئ چې دغلته دغه تصویر ماته شو. نو تاسو هم کولی شئ دغسې خپله مهمه ډیټا یا خپل تصویران خلکو ته ورسند کړئ. کو تاسو غواړئ دغه طریقې نه ځان خبر کړئ نو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ. نو تاسو به اول د پلی سټور نه دغه اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی، تاسو کولی شئ دغه د هغه ځای نه ډایرکټ انسټال کړئ. بیا به تاسو دغه کولاو کوئ، دغه اوکې آپشن به کلیک کوئ او دلته به تاسو په دغه پلس نشان باندې کلیک وکړئ. چې کله هم دغه پلس نشان کلیک کوو دلته به تاسو خپل تصویران راوړي. چې تاسو غواړئ کوم تصویر سینډ کړئ تاسو به صرف په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ او بیا به دغه ډن آپشن کلیک کړئ. نو دلته به تاسو ته دغه پیج خلاص شي، دلته به تاسو دغه یو آپشن کلیک کړئ. چې کله هم دغه آپشن کلیک کو نو تاسو ګورئ دلته دغه څو آپشنز دي. دغه اول نمبر آپشن کې به تاسو دغه فایل نوم ورکړئ، تاسو چې غواړئ دغه تصویر په کم نوم باندې هغه کس ته سینډ کړئ. بیا به دغه دویم آپشن کلیک کړئ او په دغه دریم کم آپشن چې تاسو ته ښکاري په دغه کې به تاسو پاسورډ ورکړئ، کم پاسورډ چې تاسو بیا هغه کس ته ورکوئ او هغه تاسو دغه تصویر وګوري. نو تاسو ګورئ په دغه دریم آپشن کې زه پاسورډ ورکوم د 1 نه 4 پورې انسي. چې کله هم دغه پاسورډ ورکو بیا به دغه اوکې آپشن کلیک کوئ. چې کله هم اوکې آپشن کلیک کو دلته به تاسو په دغه شیر دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ګورئ چې په دغه آپشن باندې ما کلیک وکړو نو دلته بیا واتس اپ کلیک کوئ. چې کله مو واتس اپ کلیک کو نو تاسو خپل واتس اپ به کولاو چې تاسو غواړئ دغه فایل دغه تصویر چاته سینډ کړئ، تاسو به سمپل په هغه پروفایل باندې کلیک وکړئ او بیا به دغه سینډ دغه آپشن کلیک کوئ. نو تاسو ګورئ چې دغه تصویر دغه کس ته ورسند شو. زه اوس راځم دغه خپل دویم واتس اپ ته کوم ته چې ما دغه تصویر ورسند کو. نو تاسو ګورئ چې دغه واتس اپ باندې زه کلیک کوم، دغه کولاوم او دغه خپل چیټینګ باندې کلیک کوم. نو تاسو ګورئ چې دغه فایل ماته را رسېدلی دی، تصویر په شکل نه دی. نو په دغه باندې زه کلیک کوم. چې کله پې کلیک وکړم نو دلته دغه د PDF په شکل کې کولاو شي او دلته اوس تاسو ګورئ چې ماته به دغه پاسورډ ځای راوړي. نو تاسو ګورئ دلته پاسورډ غواړي، دلته زه اول غلط پاسورډ ورکوم. نو تاسو ګورئ دلته ما غلط پاسورډ ورکو او بیا دغه اوکې آپشن کلیک کوم نو تصویر نه شو کیږي. نو دلته اوس زه صحیح پاسورډ ورکوم او بیا دغه اوکې آپشن کلیک کوم. نو تاسو ګورئ چې دلته ما صحیح پاسورډ ورکو او دغه تصویر یې ماته شو کو. نو تاسو هم کولی شئ په دغه طریقې سره خپله مهمه ډیټا یا خپل شخصي تصویران خپل مهم تصویران خلکو ته دغسې ورسند کړئ چې بیا دغه کس واتس اپ بل څوک کولاو کړي نو هغه نشي کولی چې ستاسو دغه تصویران یا دغه ډیټا وګوري. نو ګرانو دوستانو امید لرم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکوئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل په نشان ورسره هم کلیک وکړئ چې زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.